د برېښنا تقاضا زیاتوالی، د شبکې محدودیت او پراختیا پروګرامونه د افغانستان برېښنا شرکت اوسنی وضعیت. هیواد کې د برېښنا لګښت کې پاموړ زیاتوالی په ځانګړي ډول د کال د ګرمو ورځو پر رسیدو سره په ځینو سیمو کې د ویشل شوي مهالویش له مخې د برېښنا پرچاوي پلي کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري وایي د وضعیت د محدود تولیدي ظرفیت پر وړاندې د برېښنا د تقاضا د بېساري زیاتوالي پایله ده چې د پاموړ تدابیر ورته نیول شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي ریاست په نوښت او د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ملاتړ د ډیزلي جنراتورونو د چلونې او ساتنې 15 ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. دغه روزنیز پروګرام کې د تخنیکي وړتیاو لوړولو په موخه 12 تنه کارکوونکو ګډون کړی چې مسلکي زده کړې ترلاسه کوي. د افغانستان برېښنا شرکت د مسلکي کادرونو د ګمارنې په موخه د 7 تخنیکي بستونو له نمایندانو څخه لیکنې ازموینه واخیسته. همدارنګه د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو ته رسیدنې مدیریت د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د 144 شمیرې واتس اپ حضوري رسیدنې او د برېښنا اپلیکیشن له لارې د 1570 پیرودونکو شکایتونو ته رسیدنه کړې چې دا بهیر لا هم په دوامداره توګه پر مخ روان دی.